انسان چې په خپله ښیي که نه هغه ته ټوله دنیا ښه ښکاري. نو مقصد دا دی زمونږ چې په تاسو باندې مونږ فخر کوو ویاړ کوو. دا زه ښه په دعوه سره دا خبره کوم چې په دې ټول ټیک ټاک کې وګرځې نو د سپنا بیبي په شانتې درنه ښځه پښتنه ښځه کوم چې د پښتو په کلچر په دایره کې دننه کار کوي او مونږ پکې د څه قسمه غلطي نه ده لیدلې ځکه چې زمونږ سره په پرنټ کې هم پاتې شوې ده، په پالو کې هم پاتې شوې ده. زمونږ ډېرې ویډیوګان لکه دا یو دغه را روان دی که نه، خو مونږ په دیو کې د څه قسمه څه غلطه خبره نه ده لیدلې. او زه د ټولو پښتنو ته بیا هم دا خواست کوم چې دا قسمه خویندې پال وکړئ، د دیو سپورټ وکړئ، د دې په خوا کې کینئ. او دا نور خلک چې تاسو کم یینئ نو په دې خلکو زما جوور نظر دی او بالکل زه پرزن چې د میډیا سره د ټیک ټاک سره څومره خلک واسطه دی، که هغه فیمیل دی او که هغه میل دی، د هغو ټول سره زما څه نه سره رابطه شته. ما ټول دا خلک پیژندلی نو زه دا بیا هم په فخر او په ویاړ دا خبره کوم چې دا زمونږ په پښتنو کې یو داسې پیغله الله پاک موږ له راکړې ده چې د حیا او د پښتو په دایره کې دننه کار کوي. نو موږ به ټول د دیو عزت کوو، د دیو به احترام کوو او ټول پښتانه به په خپله باندې په خپلو په آپس کې هم د مینې او د ورورولۍ وخت تېرو او د یو بل له به عزت ورکو، یو بل له به احترام ورکو. نو خبرې ډېرې اوږدېږي بیبي، زه به درنه په دې ځای باندې اجازت واخلم. د لوی الله په امان. زما ټیک د نیم لاله زه وایم چې همیشه د ټولو پښتانه یو ځای وي، مینه محبتو کې دغه ټیک ټاک کې دا کوم جنګونه دي د غلطو خلکو سپورټ دې نه کوي. بالکل د غلطو خلکو سپورټ نه دی پکار بیبي. خبره داره چې که هغه افغانی دی که هغه پاکستانی دی، زما په خپله په سعودي عرب کې زه دا په فخر سره دا خبره کوم چې زما په خپله باندې په سعودي عرب کې چې په دې ځای کې موجوده زه اوس یم نه، زما تقریبا 4 کاله وشو چې زما د افغانیانو وروڼو سره ناسته پاسته ده او هغه افغانیان وروڼه ما سپورټ کوي او زما له دومره مینه راکوي چې دا ما له ګوره نیم لاله چې انسان په خپله ښیي هغه ته ټوله دنیا ښکاري. خبره دا نه ده چې افغاني پاکستاني، خبره د انسانیت ده، خبره د مینې ده، خبره د ښکلي میسج، د ښکلي پیغام ده او بالکل د یو امن زندگی او نړۍ ته دا وښایو چې موږ یو امن پسند قوم یو او په نړۍ کې زمونږ د پښتنو د مقابلې څوک شته دی هم نه، خو لږ د پوهې لږ کمی دی. الحمدلله د دې میډیا په وجه باندې په ډېرو خلکو کې هغه شعور. نعیم لاله ستاسو اواز کټ کېږي، زبردست ښکلې خبرې مو کړلې. الله پاک په رڼا کې د سختې تکلیف هغه وخت وتی دی چې کوم خلک دا ماته بغل راځي هغه کوي. خو بیبي جي ستاسو ډېره مننه کومه، ډېره را باندې ګرانه یې، لکه بالکل ړه پړه معلوم یې، له خپلې خور په شان راته ښکارئ. ډېره مننه کومه، الله دې چې تاسو موږ له عزت راکړئ. نو د ټولو ملګرو نه ډېره مننه کوم او زه به د نه اوس اجازت واخلم، تاسو نور ملګرو له ټایم ورکړئ. السلام علیکم. ډېره مننه، الله دې عزت وکړه، د خپلو خبرو نه قربان شه. مننه کوم ګرانه. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه لیکي برابرې وکارجانه څنګه یې؟ او دا خو درې جنکې یو رنګ شو. بس خیر دی، شکر. تاسو ښه یې؟ وکاره څنګه تیاری دې کړې که نه؟ بس لږ تیاری م کړی او څه پاتې دی، بس څه پاتې دی، ورځې دې م کمې دي ګورې. ها بس یو 3 ورځې شته فلحال، دې کې به کمپلیټ شي اخیره. نه یاد دي راته او که نه زه خو تا ته بار ځکه وایم چې بیا به وایي چې ما نه غویږو. نه یاد دي راته، په دې 3 ورځو کې به انشاءالله تیاری کمپلیټ وي اخیره. دا وکړه چې دا پاس ملګری کول ته راغلو چې څوک دی. رضوان هلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جوړی رضوانه څنګه یې؟ ښه یې؟ تاسو ښه؟ طبیعت هم ښه دی؟ شکر د خیر دی والله چې تاسو ښه. الحمدلله. رضوانه کوم ځای څخه خبرې کوې؟ والله زه خو دوبۍ کې یم. ته خو بیا شین مجرد نه یې نو. رضوانه ما ته خو شین مجرد نه یې که نه؟ نه مجرد نه، خدای ستلی یم. بس شکر دی چې ته د شین مجردۍ نه راوتې. نه دوبۍ والا ښه دي. دوبۍ والا ښه دي، دوبۍ والا مزو کې دي که نه؟ ته چېرته یې؟ ته دوبۍ کې یې؟
زه خپل هم دوبۍ کې یم خو زه خپل فیملی سره یم. ماشاءالله ماشاءالله. رضوانه زه غواړم چې نن ته یو ښکلی میسج ورکړې دې ټولو پښتنو ته. ولا پښتنو ته دا خو څه به د نورو میسج منظور ورکړو؟ خبرې اورېدلې وي که نه. موږ پښتنو خو خپلو منځو کې سره خاصې د زیاړې سپک الله کې هلکه نه که د نورو خلکو ته فکر وڅه کې د نورو ملکو والا ته نو هغونه څوک عقل نه زده کوي که نه. د نورو صحیح ملکو خبره ده. والا نورو چې لایفونو ته لاړ شي څومره ښکلې خبرې رواني ټول ورته ماشاءالله لیکي ټول ورته ښکلې کمنټ کوي او زموږ د پښتنو لایفونو ته چې لاړ شي خالي پکې کنځلې کېږي. صحیح خبره ده. خو دا ټول یو رنګې نه دي دا لږ خلک داسې دي ټول یو رنګې نه دي ښه خلک پکې څه ډېر دي. نه صحیح خبره ده. اصل وایي چې پنځه پکې یو قسم دي دا بس لږ خلک پاتې دي که نه نور ټول خلک پوه شوي دي. وشپهیږي دغه نه اوري وښورېږي خپله به پوه شي. بالکل. اوکې رضوانه ډېره مننه خوشحاله اوسې وکاره. صحیح شو صحیح شو. وکار جانه څه ویل غواړې؟ بس هېڅ هم ویل نه غواړو څه به ووایو بس ځان تیاروه مجره ده. صحیح ده. ځان تیار که سمه ده که نه؟ سمه ده انشاءالله تیاری به کوو په دا خیره. اوس ګورئ یو جینۍ د عایشه وګوره ورته. السلام علیکم عایشه. وعلیکم السلام. ما درته پرون ویلي دا نامه ما اخله ولې مو خلته شرموې. نو زه دې ته وایم که نه چې دا نامه بدله که ولې نه بدلوي؟ 12 تاریخ ته بدلیږي 12 تاریخ ته 3 ورځې یا شته. مریم خو دې توت ته وخېجوله اوس موږ توت ته خېجوې چې خدای مریم څوک دی؟ مخکې لایو کې یو نه راتلو چې هغه ته یې دی چې مریم ستړی مه نو زه تا ته ځکه وایم سترګو کې درله اوښکې راوستلي. دونه مشره مو درته لیکلي دي چې هغه مې چې ځان ته ویلې والله که په ټول عمر کې د نظره شوی وم. بدنشه نن زما د موبایل کیمره ګنده دی سم ډیم ښکاري راته عکسه. نه نه صحیح راځي داسې ښکاري لکه چې ته چا غوړ لاسونه پکې لګولي. غوړ لاسونه به دې غوړي خوړلي دي چې غوړ لاسونه ستا موبایل ته نور څوک ورډي خو خپل کیمره ډېر عجیب لګېږي سترګې مې ورته سم برک شي. تو خو یې مجرد نور څوک در سره شته نه خو خپل استعماروي موبایل خپل خو دې به غوړي نه وي خوړلي. نه که نه موبایل مې د ټولو په لاس کې هلته پروت دي چې دونه ډېر وي خو یو موږ ته راولېږه که نه. دا یو دی خو د ټول استعمالوي که نه یوازې زه نه استعمالوم. په ټول کور یو موبایل استعمالوي. غریبانان یو که نه ځکه. بس چې ته غریبه یې موږ خو هسې هم مجردان یو تباه مجردان یو. وکاره دا مجرد ته څه وایي نه؟ بس څه به ورته ووایو مړه لګیا به یي به نو وایي لګیا دي خو څه ګټي به رانه نه داسې وایه. داسې ورته ووایه او که نه وایي ګټي به رانه نه خو لګیا دي وي. او که نه انشاءالله نه به ګټي. او داسې شین مجرد دی شین مجرد خو د سعودي دي. زه خو تباه مجرد یم تباه. او که نه ښه دا تباه مجرد دی. نو دا بیا نو دا خو ځان د شین مجرد وایي. نه دا وایي زه اوس تباه یم وایي. لکه دوکه شو. ما خو د اول سر نه ورته ویلي زه خو د تباه مجرد یم. ما خو اول سر نه ورته ویلي موږ تباه مجردان یو. ګاونډ کې ورسره پاتې کېږو خو د اختر غوښه هم نه رالیږي. کینه دروغجنه اوس به پس دا خلک غواړي چې فالو یې کړي چې کور یې راته وښایه. چالاکي کوي مجردانو چې دوکه نه شي ګورې دا چالاکي کوي. ما ته یې کور معلوم دی ټول مجردان ما ته کار وکړي ما ته یې کور معلوم دی. مجردانو دا دوکه کوي ګوره بله ورځ مې یو مجرد نه چا پیسې خوړلې ورته وایي چې کور یې راته معلوم دی. مه کوه ظالمانو دوکه نه شیو. زه ورسره ګاونډ کې پاتې کېږم. یو کس نه مې ستا نمبر غوښته وي راته وایي چې دونه پیسې راکړه چې نمبر یې درله درکړمه. اوس دا خلکو ته ما سره نمبر نشته خو کور یې راته ما سره نمبر نشته خو زه ګاونډ کې پاتې کېږم سبنا ګاونډ کې پاتې کېږم ما ته یې کور دروغ وایي زه یې پېژنم هم نه دا کوم مجرد دی تور دی شین دی دا تور دی ما ته لګي په زړه تور. نه سم شه سم ښه